بسم الله الرحمن الرحیم. را بسو فارمولو ته. په فارمولو کې که ستاسو په یاد وي ما پی ام ټي درته ویلی وه، خو دا وارې د هغه پی ام ټي وایو، موږ ته یو څه بله کم وایو. مثلا په دا ځای کې زه راغلم، ما دلته ولیکل انټرسټ ریټ. انټرسټ ریټ معنا ستا سود څونه دی. په دې ځای کې موږ تاسې هغه خپل چې لیکو سود لیکو. په دې ځای کې زه لیکم لون. لون اماونټ معنا ستا پور څونه دی. ای ډبل ایم یو ان ټي. غلط مې کوي. لون اماونټ پور څونه دی. په دې ځای کې زه لیکم ډیوریشن څونه عمر دی. دا پیسې څونه عمر زه د سره ږدم. او بل په دې ځای کې که اوس غواړم چې دا معلوم کړم جې ته موږ څه وایو پی ام ټي. اوس زه تشریح در کوم. او یا هم دې ته ویل کېږي ای ام آی. په بانکو کې دا ټول د ای ام آی په نامه یادېږي. یو بل فارمول چې زه ماز درته معلوم کړم. اوس نو په دې ځای کې که تاسو غواړئ چې دا معلوم کړئ، فرض کړه زه راولاړ شولم، موږ یو چا سره خبره وکړه، د بانک والا سره خبره وکړه، زه به د هغه مازې کنټرول ایکس کټ په دې ځای کې ما ریټ ورکړي. فرض کړه موږ سود 100% دی. مثلا خبر وسوله چې 14% چې دی سود دی. پیسې هم 100 ځنې واخیستلې. مثلا موږ ځنې واخلې 1,00,000 افغانۍ یا 10,00,000 افغانۍ مو پور واخیستی. ډیوریشن دا معنی چې دا پیسې زه په څومره عمر کې ورکوم. مثلا فرض کړه دا زه په 15 کاله کوم. 15 12 څو کېږي 80. دا معنی چې زه دغه پیسې په 80 میاشتې کې ورکوم. اوس نو دلته د پی ام ټي یا ای ام آی څخه مطلب دا دی چې زه باید دلته هره میاشت څو پیسې ورکړم چې په دغه 15 کاله کې دا د 10,00,000 پور جمع 14% سود خلاص. یعنی دا معنی چې 14% سود دی. 10,00,000 اوس ما ځنې واخیستلې. زه باید دته د میاشتې 100 پیسې ورکړم. هره میاشت دته 100 پیسې ورکړم تر څو په 15 کاله کې د ده پور مکمل خلاص شي جمع د 14% سود سره. دې ته ویل کېږي پی ام ټي یا ای ام آی. په دې ځای کې زه لیکم پی ام ټي کوس خلاص. دی تا ته وایي ریټ سود څونه دی. سود مې 14% دی. مخکې چې کومې فارمولې موږ تاسې ویل وې په هغه کې سود موږ تاسې د یوې میاشتې محاسبه کړی وو. خو دا چې زموږ دپاره سود دی دا هغه پلاسټین جواب. نو دلته په دې ځای کې زه ورته وایم چې دا ته ما ته تقسیم کړه پر 100 باندې راته پر 12 باندې. ځکه یو کال 12 میاشتې دی. دغه سود چې ده ما ته راکړی دا د میاشتې 14% نه دی راکړی. دا په کال کې پر هرو 100 افغانو باندې 3 افغانۍ سود دی. یعنی معنا دا چې دی اوس ما څخه سود غواړي د هغه 14% ده. یعنی په هرو 100 افغانو کې 14 افغانۍ به زه د کاله دته ګټه ورکوم. په هرو 100 افغانو کې به 14 افغانۍ دته د کاله ګټه ورکوم. مطلب دا چې په هرو 100 افغانو کې دی د کاله زما څخه 3 افغانۍ ګټه غواړي. کاما پکښې دی. بل په دا ځای کې ان پی ای آر لیکو. ان پی ای آر معنا نمبر اف پیریډ څو عمر زه دا پیسې ورسره ږدم. 2 میاشتې ورسره ږدم. کاما پی وی پریزنټ والیو ده ما ته اوس څو نغدي پیسې راکړي دي. منفي دا خانه ځکه ده ما ته راکړی ده. کاما و دغه فیوچر والیو کتار کوله چې دی تا ته څو درکړي ورکړه که نه فیوچر والیو زه نور کوم. بس کوس باندې انټر کنو. نو د جې معنا دا ده چې که دی اوس ما ته 10,00,000 افغانۍ اوس راکړي او زه هره میاشت دته 22,950 افغانۍ ورکړم نو په 15 کال کې به د دی 10,00,000 افغانۍ او 14% سود زما څخه بشپړ شي. دغه ته چې ویل کېږي پی ام ټي یا ای ام آی ورته ویل کېږي. نو اوس زه غواړم چې دا معلومه کړم چې دی به زما څخه ټوله څو پیسې واخلي after 60 months. یعنی مطلب مې دا دی زه غواړم چې دا معلومه کړم چې دغه 6 کاله 15 کاله بعد به د زما څخه ټوله 100 پیسې اخیستي. 10,00,000 خو ده ما ته راکړه نو زه نه پوهېږم. زه خو خوشحاله په دې مله 10,00,000 یې اوس راکړې 22,000 دی د میاشتې ورکوم بالا پور خلاصېږي مشکل نشته. اوس چې دا ټوله په 6 میاشت بعد هغه 15 کاله بعد به د زما پیسې 100 یا د بانک پر زما هغه هم اخیستی چې ما ته پیسې په سود راکړي. نو بیا څو کېږي. که دا غواړئ تاسې معلومه کړئ څنګه یې معلومو ده. زبیر هغه ورسېدی وایي چې ته راولاړ سه چې دی زما هره میاشت دونه پیسې غواړي. دا خانه ضرب یې که راته په کومه خانه کې په دغه میاشتو کې چې ټول څو میاشتې نو په حقیقت کې دی زما څخه 14,15,000 اخیستې
دا زما څخه ټول څو اخیستې 14,15,104 اخیستې زموږ ګټه څو د ده زما څخه ټول څو ګټه اخیستې ده مساوي که غواړئ چې معلوم کړم ګټه څو ده د هغه 14,00,000 څخه 10,00,000 منفي کړي ده ستا څخه 3,65,000 ګټه اخیستې ده دونه یې ګټه کړې ده او نو که چیرې سود کم سو چې یا سود دونه نه دی سود زما د 6% دی نو بیا دی تا ته وایي چې ته دته د میاشتې 19,000 افغانۍ ورکوه او نو بیا کله چې دغه میاشت پر 80 میاشتې دی ستا څخه 1,50,000 افغانۍ غواړي اوس د دې دپاره زه یو بل فارمول تاسو ته جوړوم مثلا که دی راولاړ سم زه دلته ولیکم مانث میاشت چې ولیکم ښه زه غواړم چې معلوم کړم چې په دغه میاشت کې دی زما څخه څو پیسې غواړي د هرې میاشتې د زما څخه سود څو غوښتل کېدی غواړم چې د هرې میاشتې جلا جلا سود معلوم کړم چې ټول څو کېدی د دې دپاره زه دلته لیکم چې فارمول لیکمه پی ایم ټي مو ولیکله آی پی ایم ټي ورته ویل کېږي بیا مثلا زه میاشت لرم اوله میاشت لرم دوه میاشت لرم فرض که زه دا یو کال د ده سره کاروبار کوم یو کال دی زما او د ده کاروبار دونه پیسې دي او پیسې زه زنجا اخلم 1,00,000 افغانۍ 1,00,000 افغانۍ زه زنجا اخلم د یو کال په پور په 6% سود سره دی زما څخه د میاشت څو پیسې غواړي 8,000 افغانۍ غواړي 8,606 افغانۍ غواړي اوس زه غواړم چې دا معلومې کړم چې د هر په اوله میاشت کې پر ما څو سود راغلی دي په دویمه میاشت کې پر ما څو سود راغلی دي دا سود خو وار په وار د کمیږي ځکه په اوله میاشت کې د زما څخه 1,00,000 راکړي په دویمه میاشت چې ورسېږي هلته خو باره د ده پیسې کمیږي مثلا 90,000 کېږي مثال فرض کړي په 90,000 کې بیا سود کمیږي په بله میاشت کې 80,000 کېږي دا سود باره کرا راته کمیږي هلته سود پیسې نو ما دلته 12 میاشتې ولیکلې اوس غواړم چې آی پی ایم ټي معلوم کړم چې په اوله میاشت کې پر ما څو سود راغلی په دویمه میاشت کې پر ما څو سود راغلی دغه د سود فارمولې دا ټوله بینکینګ دی ښه بانک ټوله په دا ترتیب دی آی پی ایم ټي مې ولیکل غلط مې کوي آی پی ایم ټي دی که زه مازنو که آی پی پی ټي دی آی پی ایم ټي ونه ما غلط ولیکئ آی پی ایم ټي څه دی آی پی ایم ټي چې مې ولیکئ دی وایي ریټ څونه دی سود مې دا دی او سود تقسیم پر 12 ځکه دا معنی چې دی خو زما څخه په میاشت کې سود نه بلکې په کال کې زما او د ده معامله ده کامه ان پر دا معنی چې هره میاشت کومه میاشت دغه میاشت مې ده کامه بیا ان پی آر څو نمبر چې پیسې داسې شي 12 میاشتې کامه نور که پرزنټ والیو ورکوې ورکړه که نه ضرورت یې نشته پرزنټ والیو منفي دونه پیسې ده ماته راکړي چې اوس قوس بند یو خبره دا ده زه غواړم اوس که زه دا انټر کړم ترکش کړم بیا فارمول غلطېږي خو زه دا خانه په ټولو کې سود 6% دی او په ټولو کې 12 میاشتې مې پیسې ورکړي د ټولو میاشت کې د ماته دونه پیسې راکړي یعنی مطلب مې دا دی چې زه نه غواړم چې دغه خانه چې چینج سي دا چې پاره یوه سره راسي مطلب زه اوس ګوره زه ستاسو سر ته خلاصوم که زه دا فارمول داسې راکش کړم زما فارمول ټول غلط سو وینئ دا په دې خاطر چې ده په دې کې دغه بله خانه مقایسه کړل دا بله نو د دې دپاره به ته راولاړ سې ورته ووایه چې دغه خانې مه راته چینجوه 6% چې په هره خانه کې راسي F4 بټن پرېس کړه دغه خانه مه چینجوه یوازې میاشت راته چینج کړه د D 2 خانه چینج کړه دا چینجوه دغه خانه مه راته چینجوه د B خانه دا خانه مه راته چینجوه انټر اوس په اوله میاشت کې پر تا باندې 500 افغانۍ یا 500 ډالر سود راغلی دي په دویمه میاشت کې پر تا باندې دونه سود راغلی دي په درې میاشت کې دونه په څلورم کې دونه په 12مه میاشت کې پر تا باندې 240% سود راغلی دا ټول سره جمع کړه پر تا باندې سود راغلی دي 3,290 دا باید هغه بل سود سره مساوي سي چې پر موږ باندې عمومي راغلی دا نو په اوله میاشت کې پر موږ 500 سود راغلی په دویمه کې دونه راغلی په دویمه کې لږ ځکه سو چې هلته زموږ پیسې راکمې سولې ګوره که زه دلته 8,000 ورکړم مثلا تاسو فرض کړئ چې مساوي دغه 1,00,000 افغانۍ منفي که 8,606 اشاره هغه اشاره څخه نو ګور برای 1,000 راځي په 1,000 کې مرد از ما څخه 450 سود اخیستي دغه رقم په بل میاشت بیا منفي کېږي دا سود کرا په دغه ترتیب سره کمیږي